د غرور او د تکبر چال چې دی نو دا پرېږده. دنیا کې بنده سره مال زیات شي نو د دې مال په وجه باندې ده کې بیا یو نشه را پیدا شي، دته بیا نور بندیان نه ښکاري. دا فرعون چې خراب شوی نو دیم د مالدارۍ نه خراب شوی. اول غریبو بیا مالدار شو، چې مالدار شو نو د انسانان ورته داسې بیکاره ښکاره، آخر کې د خدای دعوه وکړه. نو دا ټول هر څه د دې مال د دې نشې نه. کبر په مال مکوه، ځان له جنجال مکوه، داسې ښکارېږي دا جهان دی جوړ د پلار دی. کبر غرور مکوه، فرعونی کار دی. نو د دې مال په دې نشو کې فرعون شو، د خدای دعوه وکړله. نو دې سره زړه کې دا راوله چې زه بنده یم، زه خو د دې خاورې نه پیدا یم، او په دې دنیا کې که زه هر څومره اوچت شم خو آخر بیا به دې خاورې له ځم. نو چې دې خاورې ته لاړ شم نو همیشه دپاره ختم به نیم، دې خاورې نه به مې بیا راوباسي، نو د زوړ کردار به رانه بیا تپوس کوي. نو بس دې خاورې ته خیال کوه. بنده چې دې سجدې له ورشي نو دغه ځای کې دې مونږ ګوري چې زه خو خاورو ته لاړم، دې خاورې ته به حقیقتا یو ځل ځم. نن خو مې هسې تندی په ځمکه پروت دی، خو بیا به همیشه خاورو کې پروت یم. نو د مال دا نشه بیا سړی خرابوي نه. بعضې نشه د فایدې وي، بعضې د نقصان وي که نه. لکه ډاکټر چې په یو خاص مقدار کې مریض له نشه ورکړي خو هغه د ده د فایدې وي، او دا پوډریان چې کومه نشه وکړي نو هغه د نقصان ده. نو نشه سړی خرابوي. او داسې د ډېرو نیکانو خلکو سره ډېر دولت او خو هغوی په طریقه پوهېدل، هغوی نشې نه خرابول. پاړو مار رانیسي، لوبې پې کوي، او تم مار رونیسه چې هغه سات دې مړ کړي. نو دا کم خلک چې په طریقه به د مال نه پوهېږي نو دوی دپاره مار اژدها ده. ټک وله ورکړي بس د زهرو ډک کې مړېږي. چې چاله اول چل ورځي غیر لاس کې راونیسي سم ورته نه وایي. نو دا نیکان بزرگان خلک دوی ته که مال راغلی دی نو دې مال خراب کړي نه دي، ځکه د دوی نظر خو په الله وي. مولانا جامی صاحب یو ډېر لوی عالم دی، بزرگ دی، ملا جامی، عبدالرحمن جامی. د یو نیک پیر په تلاش کې چې ځان له یو نیک پیر وګورم بیعت ته نو کوم. نو دته چاوي چې عبید الله احرار چې دی نو دا یو ډېر بزرگ سړی دی، هغه له لاړ شه. عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه لاړو دا عبید الله احرار په دربار ورغی چې وې کته نو هغه داسې و لکه شاهي دربار، هر څه د دنیا پکې ډېر زیاتو، مال حال نقشې بل شانتې وي. د چې وکته دا خو زه خطا شوم، زه خو راغلی ما چې ځان له یو پیر وګورم، دا خو یو دنیادار سړی دی، ټول د دنیا مال حال دی. د شاعر مو خولې له څه الفاظ راغلل، وی نه مردا نسک دنیا دوست دارد. هم څه سړی وي چې د دنیا دا مال دی دوست کړی وي، دا به څنګه سړی وي؟ دا رسېدلی سړی دا شي؟ نه مردا نسک دنیا دوست دارد. او د هغې خانقاه او د هغه پیر صاحب دا طرف نه داسې اړخ ته جومات ته پرېوته، شپه کې خوب ولیده، د قیامت ورځ ده، خلک د قبرونو نه راپاڅېدل. عبدالرحمن جامل د قبر نه راپاڅېد، حساب کتاب له چې ور مخکې که نو راګیرې که او دوزخ طرف ته روان که، خولې پې راماتې. په ده باندې یو هیبت ته چې دا خو مې اوس دوزخ ته روان بوځي. دې کې عبید الله احرار را روان دی چې ویې کته نو فرشتو د الله سره پرېږدی، دا خو زما میلمه دی، ما نه راغلی، زما میلمه دی، پرېږدی. د هغوی نه یې را خلاص کړ، د دوزخ نه یې بچ کړ. دی د خوبه را پاڅېده،
سحر مانځه نه پس عبید الله احرار ته مخامخ شو. هغه ته عبدالرحمن جامی تا پرون یو نیم شعر ویلی دی، تا څنګه ویلو؟ د سترګې ښکته کوي صاحب معافي غواړم، ما چې څه ویلو هغه زه نه پوهېدم، ما په ناپوهتیا کې خبره کړه، زه معافي غواړم. وی نه، تا چې څه ویلو هغه ته زما مخکې بیا ووایه. خوبونو پسې مزه ښه، خوب پسې مزه څه دې ویلي وو؟ نو دی ورته ډېر معافي وغوښتل، هغې نه پس ورته ما وی چې نه مردانس کې دنیا دوست دارد. نا ورته دویم شعر ورپسې داسې ووایه، اگر دارد برای دوست دارد، هغه سړی نه دی چې هغه مال دوست ګڼي، او که مال ورسره او د الله د رضا دپاره یې ساتي نو هغه مرد دی. نو دا نیکان او بزرگان دوی سره کمال وی نو دی د دنیا د خلکو پشان دی، په دې مال باندې نشه کېږي نه، مال د دوی د الله د رضا دپاره وي. نه مردانس کې دنیا دوست دارد، اگر دارد برای دوست دارد. اوس یې شعر پوره شو. هغې نه پس بیا د عبدالرحمن جامی د عبید الله احرار سره بیعت وکړ او الله وله یو لویه درجه ورکړله. نو الله پاک ستا زړه ته ګوري، ستا د ظاهري عمل تم نه ګوري. په ظاهره کې دي چې ستا عمل ښکلي وي خو نیت دې ورسره ښه ني، نو دې عمل ته نه، زړه ته دې ګوري او نیت ته دې ګوري. نو چې نیت صفا شي نو هر څه آسان شي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو د ټولو نیتونه د خپلې رضا دپاره وګرځوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.